سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست ملګرو. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته دروغ چې موږ څنګه کولی شو چې خپلې خرابې شوې ګوښه یا هیډفون جوړ کړو. ملګرو په ویډیو باندې پیل کوو. نو ملګرو تاسو به د دې لپاره چې خپله هغه یوه ګوښه جوړه کړئ، تاسو به خپل د موبایل سیټینګ ته راشئ او ښکته به تاسې راشئ اکسیسیبیلیټي ته. اکسیسیبیلیټي به تاسو پیدا کړئ. نو په اکسیسیبیلیټي باندې چې تاسو کله کلیک وکړئ، له هغې څخه وروسته ملګرو تاسې په د هایرینګ په دې ځای باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په دې ځای باندې کلیک وکړئ ملګرو، دلته به تاسو ته دا ډول صفحه درکړې وي. ملګرو د دې لپاره دا شرط چې تاسو به هغه ګوښه کې چې تاسې جوړوئ، تاسې هرومرو باید په خپل موبایل کې ولرئ. یعنې په خپل موبایل کې اوس مهال هغه څوکه ورکړئ. کله چې دا ترو باسو نو موږ ته دا اپشن نه راکوي. نو هرومرو د دې شرط دی چې کومې ګوښه کې موږ جوړوو هغه باید په خپل موبایل کې ورکړو. دا موږ په خپل موبایل کې ورکړو، دا اپشن موږ ته بیا ان شو. ملګرو کومه ګوښه کې چې خراب وي نو هغه پرې تاسې بوځئ. نو ملګرو دا اپشن به دلته وي او بیا به دا اپشن دلته وي. ملګرو تاسو ته ښکاري. نو دا باید هرومرو تاسې باید په دې منځ باندې ودروئ. یعنې دا به یا دلې چپ طرف ته وي او یا به دلې ښي طرف ته وي. نو تاسې حتما باید دا شین نشان چې دی، دا شین ټکی، دا باید تاسې په منځ باندې ودروئ. نو ستاسې دواړه ګوښه کې به کار کوي. بالکل ما تجربه کړې دي او په دې باندې ما خپلې ګوښه کې جوړې کړي دي. ملګرو په دې سره زموږ ویډیو اختتام ته رسېږي. تر بلې ویډیو مو په پاک بخونکي رب باندې سپارم. د خدای په امان.